السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران کتونکو، زه به تاسو ته نن په دغه ویډیو کې 15 د ماشومانو یعنی د ښځو وړکو بهترین نامې وښیم چې تاسو په دغه 15 نومونو کې یو نوم خپل بچی دپاره، خپل ماشومې دپاره چې هغه پیدا شي هغې ته کیښودی شي. ګران کتونکو، د ټول نه اول چې کوم نوم دی صفیه، صاد فا یا، د دې معنا پاک دامنه، او دا چې علما هم لیکي چې لکل اسم مسمى، په هر نوم کې هغه چې دی داسې یو اثر وي چې په چا باندې هغه نوم کېښودلی شي نو په هغې کې خپل اثر پیدا کوي. او په دې باندې ما په خپله ذاتي توګه باندې چې تجربې کړي دي. نو تاسو هم چې د خپلو بچیانو ته یو بهترین نام ایږدئ، نو دغه صفیه معنا نو پاک دامنه، نو دغه ماشومه چې په چا باندې صفیه نوم کېښودلی شي انشاءالله العزیز د الله جل شانه نه دا امید دی چې دغه ماشومه به هم ډیره پاک دامنه وي. دویم نمبر چې کومه نامه دو جویریه. جویریه معنا دو خوشحالي خورونکې. نو دغه یو بهترینه نامه دو چې د حضور نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک په بیبیانو کې هم یو جویریه په نوم باندې یو بیبي وه. او دریم نمبر عایشه. عایشه دا هم د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک هغه بیبي دو چې یو ځلې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایل چې یا الله جل شانه زه خو ټولو بیبیانو سره چې د مینه محبت کوم، خو لیکن حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارک سره چې دی زه ډېره مینه محبت کوم. ګران کتونکو، دا د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک هغه بیبي وه چې هغې سره نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په ژوند کې ډېره مینه محبت کړی و. نو دا یو بهترین نوم دی چې موږ تاسو په خپلو ماشومانو بچو باندې چې چا جینۍ وشي په هغې باندې دا یو بهترین نوم کېښودی شي. څلورم نمبر نوم یمنا. یمنا معنا با برکته، یعنی چې کله یو پلار په خپله لور باندې یمنا نوم کېږدي انشاءالله العزیز د دې معنا د با برکته، نو الله جل شانه به د دغه نوم په برکت سره په دغه کور کې برکتونه راولي، د دغه پلار په مال او دولت کې او په روزګار کې برکتونه راولي. او 15 نمبر آخري نمبر چې کوم نوم دی بشرا. بشرا معنا د زیری. نو یعنی دغه نوم چې څوک کېږدي الله جل شانه په دوی باندې همیشه دپاره خوشحالیانې او زیری راولي. ګران کتونکو، دا 15 بهترین نومونه دي چې تاسو سره ما په دغه ویډیو کې شیر کړل. تاسو په خپلو ماشومانو بچو باندې چې کومې جینۍ وي په هغې باندې د دغه 15 نومونو نه یو نوم خوښولی شي او په هغه ماشومه باندې کېښودی شي. الله جل شانه دې وکړي چې تاسو به دغه نومونو کې یو نوم خوښ شي او ستاسو ماشومه وشي چې په هغې باندې دغه نوم کېږدئ، او د دغه نوم چې کوم اثرات دي، کوم هغه برکات دي چې هغه برکات او هغه اثرات دغه ماشومې سره او په دغه کور کې ظاهر شي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.